د هرات نورالجهاد سب سټیشن او له ترکمنستان څخه د برېښنا رالېږد پراختیایي پروژه پرانیستل شوه. افمن يمشي مكبا على وجهه د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر او د ترکمنستان برېښنا شرکت یا ترکمن انرګو او دغه هیواد لوړپوړي پلاوي له لوري د هرات نورالجهاد 125 میگاولټ امپیر سب سټیشن پراختیایي پروژه پرانیستل شوه. په دې پروژې کې چې د هرات نورالجهاد 220 پر 110 پر 10 کیلو ولټ سب سټیشن ډیزاین، چمتو کول، ساختمان، نصب، ټیسټینګ او کمیشنینګ شامل وو. پرانیست غونډه کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر خپل وینا کې د هیواد صنعت، کرنې او سوداګرۍ په ګډون ټولو خدماتو لپاره ستره او حیاتي پروژه وبلله. برېښنا د اقتصاد د پیاوړتیا او اقتصادي ازادۍ لپاره یو مهم رکن بلل کیږي او اقتصادي ازادي د سیاسي حریت د ساتنې لپاره یو مهم اصل بلل کیږي. کوم ولسونه چې اقتصادي ازادي نه لري هغوی سیاسي ازادي نشي ساتلی. د دې لوی پروژې پرانیست غونډه کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس له دوست او ګاونډي هیواد ترکمنستان څخه د هر اړخیزو همکاریو په پار مننه وکړه او پر پانګوالو یې غږ وکړ چې اوس د صنعت په ګډون ټولو برخو کې پانګونې ته زمینه مساعده شوي او باید ټول پانګوال د خپل هیواد آبادولو کې د پانګونې پراختیا له لارې برخه واخلي. ښاغلي عمر زیاته کړه چې راتلونکي لپاره یې هیواد کې د برېښنا کمښت ستونزو حل لپاره د ملي شبکې بشپړتیا سربیره راتلونکو کلونو کې 4000 میگاواټو ته د برېښنا کچې لوړول په پلان کې دي. موږ حد اقل 15000 میگاواټه برېښنا ته ضرورت لرو چې د افغانستان مختلفو نقاطو ته برېښنا ورکړو. خو دا زیری درکوم چې پر روانو کلونو کې به موږ 4000 میگاواټه برېښنا لرو. دا صرف هغه خبرې دي چې په دې باندې عملاً کار پیل شوی. دا چې په دغو 2 کلونو کې موږ دلته د تولید په نورو برخو کې به څومره برېښنا تولید کړی شو او څومره پلانونه به تطبیق او عملی کړی شو کېدای شي بیا دغه کوم مقدار مې تاسو ته ذکر کړ دا 15000 څخه 6000 ته ورسیږي. ځکه اسلامی امارت دا درکړې چې برېښنا د علم، ادب، پرمختګ، صنعت، تجارت لپاره یو اصل ده. ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر د اقلیمي بدلون په اړه وویل چې نړیوال بانک، د آسیا پرمختیایي بانک، اروپایي ټولنه او نور بیلابیل سازمانونه او ادارې هر کال د اقلیمي بدلون د مخنیوي لپاره د حرارتي برېښنا پر ځای د نوي کیدونکي برېښنا انرژۍ لپاره نورو هیوادونو ته بودیجه ځانګړې کوي او د ملاتړ په توګه پیسې ورکوي چې له افغانستان سره هم باید د ملاتړ بیرته پیل شي. نړۍ هر کال چیغې وهي او لوی غونډې او کنفرانسونه دایروي چې ټول هیوادونه مکلف دي ترڅو د اقلیمي منفي بدلونونو مخه ونیسي او د دې لپاره نړیوال بانک، په آسیا کې د آسیا انکشافي بانک، د اروپا اتحادیه او ځینې نور سازمانونه ځانګړي بودیجې لري چې هیوادونو ته ورکوي ترڅو دوی حرارتي برېښنا راکمه کړي او د ګرین انرژي طرف ته ولاړ شي، په رینیوبل انرژي باندې کار وکړي چې د اقلیم د بدلونونو ساتنه ورباندې وشي. خو متاسفانه همدغه نړۍ چې له یوې خوا د بشر د حقوقو چیغې وي، له بلې خوا نه په دغه غریب ملت افغانانو باندې هغه فنډونه او بودیجې ټولې بندې کړي. په دوی باندې غږ کوم چې تاسو له افغانانو سره باید په دې برخه کې مرسته وکړئ. د افغانانو مسلم حق د خیرات نه درنه غواړو. افغانستان د نړۍ یوه برخه ده، افغانستان د آسیا زړه ده، افغانستان په نړۍ کې ځان ته یو مقام، یو نوم لري. په دې مراسمو کې د ترکمنستان برېښنا وزارت مشرتابه پیغام هم ولوستل شو چې د نورالجهاد سب سټیشن پراختیایي پروژه، ټاپي او تورغونډۍ ریل پټلۍ پروژې د افغانستان او ترکمنستان ګاونډیو او ورونو هیوادونو ترمنځ د ګډو همکاریو د دوام او لوی اقتصادي پرمختګونو ته د رسیدو برخه کې سترې بنسټیزې پروژې بلل شوې وي.
در آینده نزدیک تلاش‌های مشترک برای اجرای توانمندی‌های موجود و همکاری‌های تجاری و اقتصادی ترکمنستان و افغانستان معنای کیفی جدیدی می‌بخشد و حجم تجارت متقابل را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. در جریان سفر هیئت افغانستان به کشورمان مراسم امضای اسناد دوجانبه برگزار شد. از آن جمله می‌توان به تفاهم‌نامه امضا شده بین وزارت انرژی ترکمنستان و ریاست محترم در افغانستان برشنا شرکت در مورد همکاری در اجرای پروژه انتقال برق ترکمنستان افغانستان پاکستان یعنی پروژه تپ اشاره کرد. د هرات نورالجهاد سب سټیشن او ترکمنستان څخه د برېښنا ظرفیت لوړتیا د پراختیایي پروژې پرانیست غونډې کې د هرات عالمانو شورا مرستیال او دغه راز د هرات ولایت صنعتکارانو استازي هم ویناوې وکړي او د برېښنا له رهبرۍ د مننې ترڅنګ د پروژه لویدیځ زون لپاره ستر پرمختګ یاد کړو. دغه پروژې چې نن د افتتاحیه محفلونه په هر ځای کې دي دا موږ تاسې پوهېږو چې دا ډېر سخت تاثیر لري هم زموږ پر عوایدو باندې لله الحمد والمنه سبب د ترقۍ ګرځي او هم زمینه د کار مهیا کېږي زموږ ته یو افغانانو تبعو ته چې لله الحمد والمنه مستقیم او غیر مستقیم به ډېر خلک مصروف په کار سي. و امروز جای نهایت خرسندی و خوشحالی است که در یک افتتاحیه پروژه قرار داریم که تمام صنعت هرات و افغانستان منتظر چنین لحظه‌ای بود و این بر همه ما مبارک باشه و جای نهایتاً خوشحالی و خرسندی هست. له ترکمنستان هیواد څخه د 220 کیلو ولټ برېښنا رالیږد او د نورالجهاد 125 میگا ولټ امپیر ترانسفارمر پراختیایي پروژې چارې وروسته له یو لړ تعدیلونو د څه باندې 3.5 میلیونه ډالرو په لګښت د افغانستان برېښنا شرکت په مالی ملاتړ او پرله پسې ټینګار پایله کې بشپړه شوې ده. د یادونې ده چې دا یوازې د نورالجهاد سب سټیشن پراختیایي پروژه نه وه چې پرانیستنه یې وشوه بلکې له دې سره په هممهاله توګه له ترکمنستان څخه افغانستان پاکستان او هندوستان ته د غازونو لیکي یا ټاپي پروژې چارو پیل د تورغونډې ریل پټلۍ او د نوري فایبر مزیلیک په ګډون په ټوله کې د 4 لویو پروژو چارو پیل پرانیستنه هم وشوه.